استاد صاحب لاس ونیوه ته سکول ته ولې نه وې راغلی استاد صاحب زه ناجوړه وم ته ولې نه وې راغلی استاد جي زما نیا مړه وه کېدای شي دوه درې چوکیانې نورې مو کړمه ولې زما نې کوم چړله چړله کېږي هلکه ستا یوه خبره وه هغه مې ډېره زیاته خوښه وه څه خبره وه یوه خبره مې ورله خوښه وه هغه نه نوم یې شو زه روک شم څه کوې د پیسو باندې یاره زه یم چې په دې مې داسې کاروبار شروع کړم مشره چې زور په خلکو تېرېده ګټه ما پولې دا کار خو به ته زه وښیم که نه څه کار دی د دې اوبو په غاړه باندې ریټم جوړ کړه او زور به په خلکو پیسې به ته ګټې هلو ورګر کیا لیسنګ ته رالم ستا دپارې بار مې ښځه وه سمه بلا ده قسم دی که مې پرېږدي خبرې کوه د زړه خبرې کوه اوس د مینې محبت سبا وکړه بلا بیا را ښځې وایه ته دنده څه خبرې کوې ګورېږي زه خبرې خو نه کوم تقاضې ته راغلی یم کره تقاضې ته تللی کره تقاضې ته راغلی یم په ګېډه کې مې دړ ومل کېدم یو دم زه صحیح ده زه دنده درځم په تا مې شک دی تقاضه وکړه خو اوبه پې وانړئ یروره دا څه دي دا مسلمانه په خپل وخت کې ډېر غټ ساینسدان و ده په دې واده باندې سرچ کوو چې دا واده څه شی د هغې دپاره ده واده وکړو اوس ورته دا پته نه لګي چې دا ساینس څه شی مشره دا مخامخ کسان نه دي ناست الکشن ته ولاړ یم بیټ مې نشان دی راځه دې ومطمئنه کوو ګورې ته بیخي خبرې ونه کړې ښه یقین مې نه راځي چې بیټ به دوی د سره وټوئ نه دي ورکوي خو ته خبرې ونه کړې ګورې وروڼو الکشن ته ولاړ یم انتخابي نشان مې بیټ دی بیټ ته به وټ ورکړي انشاءالله ما به کامیاب کوي تا دماغ خراب دی اوسه پورې پی ټی آی موږ له کړي سړي موږ بیټ له وټ ورکوو عمران خان موږ له اوسه پورې کړي سړي وروره ته غلطه وایي عمران خان الله پاک د دې غریبانانو دپاره یو فرشته رالیږله دا یې خو فرشته رالیږل خو د مرګ راجمینا غل مې رانیولې راشه راجمینا غل مې رانیولې کوم دی لالا غلی دی راجمینا څه وکړم په منډه ورشه پولیسو ته وینا وکړه خانې ته ورشه به لالا زما څپلۍ نه میلاویږي یکه دا څه مې څپلۍ دې شي نه میلاویږي پاس خپو ورشه خو په منډه ورشه شابه څپلۍ دا زما دا پښتو وکړه خو زر پولیس راوله ما د دې بلا نه خلاص کړه بچیان زه کمزوره شم په دې منډو مې نور سامې نه راځي دا غم خادي به د نن نه بعد څه کوي زه نه پوهېږم په غم خادو په دې قیسو ستا سړیه دې کې څه سخسورې ول نشته هلته زموږ یو رشتهدار بیمار دی ته به لاړ چې د هغه تپوس به وکړې هغه به وایي چې شکر الحمدلله چې اوس ښه دی نو ته به ورته ووایې چې دا ښه ده خدای پاک دې ښه کړي تاسو د کوم ډاکټر نه علاج کوئ او هغه به درته ووایي نو د هغه ډاکټر په لاس کې شفا شته خدای پاک به یې ښه کړي زه چې ته وایې خو صحیح ده زه لاړ دغه کار به وکړې لاړ شه السلام علیکم وعلیکم السلام مېلمه ښه الحمدلله د بابا طبیعت اوس څنګه دی یاره د ده طبیعت خراب دی ډېر زیات خراب دی یاره الله یې مالک دی اوس بس دې تلو واله زه شکر الحمدلله د کوم ډاکټر نه علاج کوئ یاره ډاکټران مې ټول هسپتالونه کتل دي خو اوس صرف یو ارزیل پاتې دی بس یاره دغه ډېر ښه ډاکټر دی په لاس کې شفا شته